د پوهنې وزارت د سرچینو او اداري معینیت له لوري د کابل په انتر کانټیننټال هوټل تالار کې د یاد وزارت د مرکزي او ولایتي رئیسانو ترمنځ د لا ښې همغږۍ او تجربو شریکولو 3 ورځنی ورکشاپ نن پای ته ورسید. د یاد ورکشاپ په لړ کې د پوهنې وزارت د مرکزي رئیسانو او کارپوهانو له لوري د ولایتونو پوهنې مسؤلینو لپاره پریزنټیشنونه وړاندې او هغوی ته د ښوونیز کیفیت لا پیاوړتیا په موخه یو لړ سپارښتنې وشوې. همدارنګه د دغه ورکشاپ پر مهال د مرکز او ولایتونو پوهنې مسؤلینو یو له بل سره خپلې تجربې شریکې او د اړوندو ولایتونو د ښوونیز وضعیت په تړاو یې تفصیلي معلومات وړاندې کړل. اوس هم دا تعهد د ټول نظام د مسؤلینو د مشرانو سره کوو. هغه چې زموږ زده دي، زموږ په وس و توان کې دي، تر هر ځای چې رسیدګي کولی سو د دې خپل ملت د دې بچیانو دپاره به خدمت کوو. اول به د الله کریم رضا په ذهن کې نیسو، په دوهم قدم کې به د نظام ثبات و قوام په نظر کې نیسو. د پوهنې وزارت سرپرست الحاج مولوي حبیب الله آغا په خپلو خبرو کې مسؤلینو ته د اړینو سپارښتنو سربیره د پوهنې د کیفیت پر لوړوالي د ټینګار ترڅنګ د هغوی د ستونزو د حل ژمنه وکړه. ستاسو د معاشاتو په رابطه هم کوشش کوو، لکه د موټرسایکلانو یا د موټرانو په رابطه مو کوشش کړی دی او آینده به هم انشاءالله کوو. هغه به انشاءالله ډېر ژر ټول افغانستان، ټولو ولسوالیو هر مربوطې شعبې ته انشاءالله یا موټر یا موټرسایکل ورسوو که د الله رضا و. دا هغه زایده خبره وه چې ستاسو د خوشحالي و بشارت لپاره مې ستاسو خدمت کې عرض کړله. دغه راز نوموړي زیاته کړه چې دغه ورکشاپ د ولایتي رئیسانو ترمنځ د همغږۍ لپاره خورا مهم دی او همدارنګه نوموړي د آمرینو پر اطاعت ټینګار وکړ او داسې وویل: د خپلو کشرانو د خپلو مشرانو اطاعت کوي او خپل مابین کې چې کار یې هر رئیس باید د خپلو ملګرو سره مشوره وکړي، په مشورو باندې کار وکړي. دا د مسلمانانو خصوصیت دی. و امرهم شورا بینهم، د الله حکم دی، د الله خپل پیغمبر ته حکم کوي. تر پیغمبر غوندې پوه انسان خو نو یعنی د زموږ استاد د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې پوه انسان په تمام جهان کې نه دی پیدا سوی، نه به پیدا شي. خو هغه ته م الله امر کوي وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. نو خپل مابین کې مشورې سره کوي. رئیسان صاحبان دي د خپلو انډیوالانو سره مشوره کوي، کشران انډیوالان دي د خپلو رئیسانو اطاعت کوي. داسې درجه په درجه باندې چې کوم په وزارت کې بیا ستاسې مشران دي د هغو به اطاعت کوو او هغه به د خپلو مشرانو په دغه ډول باندې دا نظام ساتل کیږي. راغلي هم په اطاعت سره دی، استحکام و ساتنه به هم انشاءالله په اطاعت سره کیږي او په همغږۍ سره کیږي. لکه د مجاهدینو مابین کې خو اتفاق و اتحاد و یو فکر یو د ټولو، ځکه که الله پاک کامیابي ورکړو هم یې اطاعت کاوه هم یې فکر یو و. نو که اوس هم موږ هغسې په یوه فکر باندې ځانونه وساتو، خپل مابین کې صلاح و مشورې سره کوو. خپل د ورکشاپ پر مهال د اسلامي امارت د رئیس الوزرا پیغام هم ولوستل شو چې پکې راغلی و: بسم الله الرحمن الرحیم. د پوهنې وزارت د مرکزي او ولایتي رئیسانو د همغږۍ سیمینار په اړه د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا پیغام. تعلیم او تربیه یا ښوونه او روزنه د اسلام او د اسلامي نظام او مسلمان ولس د خدمت یو خورا مهم بخش دی. تعلیم او تربیه په حقیقت کې د انسان جوړونې پروسه ده چې په مرسته یې نوی نسل په دینی او انساني لوړو اخلاقو روزل کیږي او د دین، هیواد او ولس د خدمت لپاره ترې با استعداده شخصیتونه جوړیږي. بناءً په کار ده چې په دې برخه کې په ډیر اخلاص، صداقت او جدیت سره خدمت وکړئ او خپل در سپارل شوي مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړئ. د همغږۍ په دې سیمینار کې چې تاسو ته د علماء کرامو، مشایخو او مشرانو له لوري کوم نصائح، هدایات، همدغه راز چې کومې تخنیکي زده کړې او موضوعات وړاندې شول، پوره هڅه وکړئ چې په ښه توګه یې له ځان سره واخلئ
مهارتونه او وړتیاوې مو زیاتې کړئ تر څو مو ورځني کارونه په لا ښه توګه پر مخ لاړ شي. همدارنګه د ورکشاپ په پای کې د دعایي ترڅنګ پر ګډونوالو تصدیق پاڼې هم وویشل شوې.